ماله یو چکر راک غونچه ګوله دا سایکل پنچریږي غټ سړی خیر دی که نه زما ملګری نه یې نه خیر یو چکر راکړه که نه خیر دی که نه پنچریږي پنچر به له زه واچوم که نه خیر دی که نه راکړه که نه خیر دی که نه ملګری مې نه یې نه زما ورور نه یې ما وړوکی ورور نه یې خیر دی که نه راکړې نه راکړې نه کوشه کوشه درته ویم زه تا پسې پلارم پلار نه چې هغه نیام دې ورپسې راوله یا پر یوه سیکه په مخ کې یا الله خیر زما نوم غونچه ګل دی پر ځا خو یې ګاډی نه راکولو که نه په زور مې ترې واغېستو وایي پلار درپسې راولمه والله ډېره مزه کوي ډېره موشته یې زه به چې پخې ته ویم چې ګاډی رانه والي نرشه سایکل رانه والي چې دواړه پې زوره زو کله پې هغه ګرځي او کله پې زه ګرځم انا والله ټلی یم ده پکې په ایمانه روزانه پې دغه ته هم ځو بیوټي پارلر ته السلام علیکم. وعلیکم السلام. بخیر بخیر. خیر خو دې یار غونچه ګل خو دې نه ولیدې د ماشوم نه سایکل هغه لیدلی مې و که نه یار چېرته هغه دی وګوره ما ته وګورئ هغه دی سایکل ورشي ځي یاره غونچه ګله خدای دې ډېر خوب راکړه داجي د ما نه سایکل اخیستی و ته دومره غټ سړی شوې چې ماشومان نه سایکل یې اخلي بابا د ما نه سایکل اخیستی و ځان دې شرمولی دی مړه ماشومان نه سایکل یې اخلي ماما ما په یو چکر والو ده ته میل راله راکړه واله سایکل دې واله خو ده نه راکولو واله زه پې څه کومه ځه ځه لکه ځه وال مه کوه وال مه کوه ځه کنه ځه کنه ځه کنه وایه زه پخې پسې ځمه پخې پسې ورته یمه چې زه خو هغه شاهنواز زرګر ووالمه څه چل دی هلکه ته راځه که نه یار مازدیګری دی یو ټیک ټاک راوړو خدای دې ډېر خوب باسه یار مې کور کې دی ډبې مې دي صبر که راځه صورت ځه مړه جوړ به کړم زه دومره ټیک ټاک کې به در جوړ کړم که نه ته به داسې کار وکړې نن به داسې کار به وکړې ته به اوده شي نه مړ به شي او زه به د یو ټیک ټاک جوړ کړم لکه مطلب اوده به شي اوده به شي زه به د یو ټیک ټاک ساز کړم او د غم یو ساز به پرې پرېږدي نو ته سیل کوه چې پاریو ته به خیجي مړه بیا خو راځه که نه بزه راځه چې خبرې نه مني نو بیا خو پخه خفه کېږي که نه خبره به ولې خامخا مني دا خو به دې حکم مني که نه د چې کوم دی د هغه ونو ویښته وي ګیا شوې ده وایي دا به ترې وباسي نو دغه ګیا به وي نو هغه پلان مې دې خو دې وبخي هی دا جګوله نو دا جګوله ته چرت یې درپسې خفه یم نو دا کارونه مو مخکې تا کولو او اوس پې زه کومه چې دا ګیا ترې وشلومه ښایسته ښایسته الوچې وکړي لکه سرې سرې د لالونو په شان اورې که نه یاره پخې نو هله والله چې دې خو چاکلیټ هم نیولی دی نه رښتیا چیړه والله ډېر مزېدار دی چې کله کور ته ځم که نه
ویمه پخېلم تې ښه ډېر چیړ راشلومه چې لږه مضبوطه شي ډېره کمزورې ده دا خپې داسې اخوا دې خوا ځي سم د جمعې مړی ته ساز دی کمیش دی غونچه ګوله تا له هم دا یو ګاه نه درځي بله نه درځي او نری کمیش دی لکه پالوش رڼا کوي نه پاڼه زما داجي دی الله وبخي ډېره ځمکه یې راته پرېښې ده پسه کې الوچې راخېږي پسه کې خرماڼۍ پسه کې نشپاتۍ وای پخې پخې ښې مزې دې وکړې ښې مغزې ګرګورې نری کمیش دی او لکه پالوش رڼا کوي نه پاڼه هی پاڼه د ګرګورې نری کمیش دی او لکه پالوش رڼا کوي نه پاڼه ای خدای دې پېښه بنیاد وباسه کارغه هر ځای کې ملک هم ته لرې نن دې زه ولړلم غول دې راباندې وکړ مور او پلار دې ته عقل نه دی ښودلی د باتروم لارې ته نه ده ښودلې ډېر بې سرې اسکول نه نه یې تللی تعلیم یې در باندې نه یې کړی بې عقله کارغې که نه خدای دې پېښه بنیاد وباسه نری کمیش دی او لکه پالوش رڼا کوي نه ته وګوره دې کارغه ته سمدم روان وم غولې راباندې وکړه ته به ورته وایې که چېرته زه ورته ډېران ښکارم ډېر مردار کارغه و هله دا خو انسان دی د خدای مسلمانه دا خو مري ته ولې ټیک ټاک جوړې په مینې پاریو ته بوځي دا څه کم عقل دی ورېږه اوس به دې خوښ شم چرله بابا چرله تم پکې چورلېږه یا الله خیر ودرېږه سړی مړ دی اورې که نه او ته ټیک ټاک یې جوړې سړی 11-22 ترنګ وکړي چېرته د هسپتال غم وکړي اخري ساګانې دي تی په مړینې باندې پایو ته بوځي د بېخو باسه تا خو زه لیونی کړم په مارې دا دنیا وچورلوده زه هم چې سپلی دي کړمه اورې که نه تا ته پته شته نه نه نشته درته پته ولې خو دې بېخو باسه راپاسه یالله خیر ولې مړی راپاسه خراب کو هله مړی دی ولې مړی نه دی مړی نه دی دله مې ټیک ټاک سره سم دم ټیک ټاک دې زمونږ خراب کو مړه خدای دې بېخو باسه غونچه ګوره ته په خبره نه ټیک ټاک هم بېخو باسي او ستاسې دي خدای بېخو باسي لاړو په خپله لاړو راځه چې موږ بل ځای کې ټیک ټاک ساز کړو ته دې ونې باندې م سر دی مړه